دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شي شیر یې کړي او ریپوسټ یې کړي تر څو دغه ویډیو د اسلامي امارت مشرانو ته ورسیږي او د دې ځوان پوښتنه وشي. دا ځوان به ډېر ښه پېژنئ. لونګي نشنا نومیږي، د لغمان ولایت ده. په ټیک ټاک باندې فعالیت کوي. ځینې ویډیوګانې ریشخندي دي چې د هیوادوالو په خوله باندې خندا راولي او بعضې ویډیوګانې شعرونه دي چې شعرونه وایي او د ویډیو په اخره کې دغه الفاظ کاروي او غمه. دا د هر انسان د خپل د خولې تکیه کلام ده. هر انسان یو تکیه کلام لري او یو خبره کوي. دغه ځوان سره ډېر غټ ظلم شوی ده. د لغمان ولایت امر بالمعروف رئیس په دغه ځوان باندې سر کل کړی ده او بعد له هغه نه خپل باډیګاردانو ته امر کړی چې دا ځوان راونیسئ او ویې وهئ. وهل او ټکول یې ورکړي دي او سر یې هم پرې کل کړی ده. د اسلامي امارت مشرانو نه دغه هیله لرم چې د دغه رقم خلکو مخه ونیسئ. الله تعالی خو امر بالمعروف زموږ لپاره د دې لپاره رالیږلی ده موږ ته چې موږ ته یو نصیحت وکړي، یوه ښه خبره وکړي. نو ظلم لپاره خو یې نه ده رالیږلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الظلم ظلمات یوم القیامه. ژباړه الله تعالی به د قیامت ورځ د ظلم پوښتنه کوي. امر بالمعروف رئیس ولې دومره ظلم کوي؟ د دې ځوان د حالاتو نه ته څه خبرې؟ د ټیک ټاک په پیسو باندې خپل کور چلوي. ډېر غریب کاره ځوان ده. 8 خویندې ورته په غاړه دي. ولې دومره ظلم ورسره کیږي؟ دی دوم دپه ده چې سر پې کلیږي. بل دپه خو اشتباه کړې وه. دا د په خپل په خوله راته قسم وکړه چې بلال وروره زما ګناه معلومه نه ده، زما خوله دې ګونګۍ شي، وایي زما ګناه معلومه نه ده، زه یې بوتلم په ما باندې سر کل که او وهل او ټکول یې راکړه. چې څومره دغه ویډیو شیر کولی شي شیر یې کړي او ریپوسټ یې کړي تر څو د اسلامي امارت مشرانو ته ورسیږي. د لغمان ولایت امر بالمعروف رئیس خو د جنرال موبین نه څه غټه رتبه او غټه وظیفه نه لري. جنرال موبین یو غلطي وکړه، هغه ده په هغه باندې نظربند واچو بندي کړه. دا عمري عدالت ده، باید دلته پوښتنه وشي. ورځ تر بلې د ځوانانو زړه تورېږي له وطنه او له دې وطن نه کډه کوي. څوک په لاره کې مړه کېږي، څوک د ایران په لاره کې مړه کېږي، څوک د نیمروز په لاره کې مړه کېږي. اصلي مجاهد قسم په خدای که چا د سپکه خبره وکړي، اصلي مجاهد قسم که په چا ظلم وکړي، اصلي مجاهد سختې سوختې تېرې کړي دي او دې نظام ته خپل ځان رسولی ده. نو هیله ده چې دغه ویډیو در سره ریپوسټ کړئ او شیر یې کړئ تر څو د اسلامي امارت یو مشر ته دا ویډیو ورسیږي او ویې ګوري. زما نیوکه سالمه نیوکه ده. دا نظام نه موږ الحمدلله راضي یو، خو دغسې خلک پیدا کیږي د نظام نوم بدوي. څېړئ چې دا سړي ولې عریضه کړې ده، سړي سره کېنوئ ده باندې چې سر کل کړی ده، دا د مخامخ ناسته ده ته یې د خپلوانو میسج داسې ښودلی چې ده ته سړي میسج راته کړی. ښه داسې پې اورېدلي در باندې اورېدلي دي که نه دي اورېدلي لونګي نه خټی در باندې اورېدلي دي که نه چې تا باندې دا میسج اورېدلي دي تا به ورته ویلي چې ووروره دا خو ما سره یې وارې سړی کېنوئ ولې ما ولې تا سره ژبه نه وه چې ما باندې ولې سر کل کوئ، ولې دومره بېعزتي راته کوئ؟ ما سره تاسو شخصي دښمني تاسو ته راسره کړې دي خلکو راسره. ما دا مخکې دا خبره وکړه حکومت زموږ د ټولو یو حکومت دی او د ولس لپاره حکومت دی او د ولس په سر حکومت دی. دا چې پکې دا ځان له ځاني رانشي او د کور دښمنیانې پکې ونه پالل شي انشاءالله تعالی زموږ په حکومت کې به داسې بده خاطره رانشي. نو چې ته اوس راځي وادرې په دا ریزه کې د کړي چې شی دي او تی بیا وادرې د حکومت ته پې راپاڅېږي سر ولکلی تی ورسره کښېنه مشکل یې حل کا، ستونزې حل کا. په څه شي ته جیلس شوی دی، په څه شي ورسره مشکل پیدا کړی، په څه دپاره پې عریضه کړې، دا خو یې درته ویل چې ته پې سر کل که سر دې پې کل که. دا نو څنګه حکومت شو؟ څومره خبرې ما ولې ولاد یې ویډیو کړې وه وایي چې خپلوانو سره مرسته کول لکه ابوجهل سره چې زکات ورکوي که څه ویلي وو په هغې باندې مشکل درته جوړ ده که نه کنځلې خو زه غلی مه کښېنه لږ ګپ لګوه مرکه کوه خیر د خدای پاک بهره ستونزه د خدای پاک حل کړي او انشاءالله العزیز ټولې ستونزې به دې حل سي. ځوان یې زلمی یې د خپلې کورنۍ دپاره ژوند وکړه، مور در په غاړه ده، خویندې در په غاړه دي، واده به کوې بله ورځ انشاءالله اولاد به دي او هېڅ اندېښنه ونه کړې ووروره غلی مه کښېنه ځوان یې همت د لاسه ورنه کړې پام کوه ګوره موږ چې دلته راجي کړی مې دې دپاره موږ راجي کړی یې چې د همت د لاسه ورنه کړې ځوان یې موږ در سره ولاړ یو دا په دې خاطر چې اتحاد او اتفاق در سره کوو په دې خاطر موږ راجي کړی ولې ولا ویلې سړی راجي کړی. مشره زه درته خبره وکړم چې په نوم افغان باندې مې مشکلې وادرېدې دا سر مې کوپړی مې ته قربانه ده ما پالو کړی وادرېدې که د هر څه مشکلې ما سره په انبوز کې تماس ونیسه. زه د سوشل میډیا سړی نه یم او بله مسله دا ده دا شخصي خبره ده زه به دلته وادرې افغانستان کې موږ هم د دنیا خلک پېژنو. دا افغانستان زموږ خپله خاوره ده، خپل حکومت مو دی
صحیح ده زه تا نه یو درخواست کوم ما درې د هغو د اواز جیک نه کړلو موږ به چاته زنګ وو هغو به د اواز جیک کي ورپسې ستا پوښتنه به وکړي داسې نه وادرې نن دلته راغلی وادرې لایف کې ناست سبا به درغلی وادرې بل مشکل به درته پیدا کړی دا خو نه ده چې فامیلي مشکلاتونه وادرې ته راپاڅېږي په حکومت یې فعالې ظلم او د زیاتي باید تپوس وشي پوښتنې وشي هیله کوم مادرې چپ مه کېنه د خپل ځان پوښتنه وکړه دا نه چې وادرې ځوان یم خو د زندګۍ نه مثله موړ شوی هیڅ کلم دا خبره مه کوه زه پوهېږم چې انسان ته درد ورکوي ولیولا وروره ولیولا ورور دلته زه نشم غږېدلی ته زه چاته ووایم زه څوک لرم خدای خو لري خو داسې غلی خو مه کښېنه خدای خو لري نو په دې لایف کې داسې غلی ناست یې لکه شپږ څلوېښت خدای دې نه کړي مړي مرکه وکړه دا ویښتان ما ته ویلي چې دا بیا راشنه کېږي